نن سبا د مارونو زمونږ معاشره کې بې حیایي زیاته شوې ده. هلکان حیا نه کوي، د پلار نه کوي، د استاد نه کوي، د مشر نه کوي. جنکې حیا نه کوي، د مور نه کوي، د پلار نه کوي، د عام مخلوق نه کوي. تاسو ګورئ په دې معاشره کې عموما زنانه بربنډې ګرځي، او که شریعت ورته وایي چې پرده وکړه نو وایي دا په موږ پابندي لګي، دا زموږ ژوند را کنټرول کوي. اسې تاسو نه تپوس کوم چې کوم څیز ډېر معزز او مکرمي او ډېر لوی د عزت شی وي هغه خلک پټ ساتي. هیره د هیره او قیمتي هیره ده، نو هغه هیره څوک په کولاو لاس کې په بازارونو کې نه ګرځي، هغې نه رومال تو کې ډبي کې بنده کې الماره کې بنده کې او مضبوط سیف جرنده ورته ووایي چې دا محفوظ پرته وي، قیمتي شی دی. دقه رنګې د سرو زرو نور څیزونه دي، پیسې دي، دولت دی، څوک لار کې کولاو نه ګرځي، خاورې دوړې به پرېوځي، غل به اغلا کي، ډاکو به رانه وتښتئ. هغه محفوظ ساتي، پرده کې ساتي، هغه پټ ساتي، خلکو نه هم پټ ساتي، د غل نه، د ډاکو نه، عامو خلکو نه، د بد نظرۍ نه محفوظ ساتي. او چې کوم شي د ډېر قیمت شي ني او معمولی شي وي هغه څوک پټ نه ساتي. په کور کې مثال په طور منګې پروت دی، کوزه پرته ده، نو خو د 1500 روپو شی دی که نه. چې څوک به اوبه پکې راوړي نو هم پټ نه کولاوې ترخ کې نیولي، په کور کې هم کولا، جومات کې هم پرته ولې نه غل تختی، نه په نظر لګي، څه قیمتي شی نه دی. نو شریعت چې ښځې ته وایي پرده وکړه او ځان پرده کې پټ کړی، هیره ته جوړه کړې ده، دا ښځه هیره ده، دا لال دی، دا مرجان دی، دا قیمتي شی دی، دا د ډېر قیمت او د عزت شی دی. او د قیمت او د عزت شی خلک محفوظ او پټ ساتل غواړي. دا به کولاو نه ګرځي، غل به یې نه غلا کي، دا به کولاو نه ګرځي، ډاکو به یې نه ډاکه کي، دا به کولاو نه ګرځي، بدنظره به یې نه واخلي. دا خطرناک، دا خو قیمتي شی دی، دا خو یو تحفه ده. نو شریعت ته غټه تحفه ګرځي. شریعت د دې زنانه نه یو هیره جوړه کړې ده، یو د سرو زرو یو مضبوط شی ته جوړ کړی دی، یو قیمتي شی ته جوړ کړی دی. نو قیمتي شی خلک په بکسونو په دغه کې پټ ساتي خلک، چې دا څوک ګډوډ نه کړي، څوک په غلط نظر ورته ونه ګوري، نو دی ته جوړه کړې ده. او یورپ څه وایي هغه ته منګې او کوزه جوړه کړې ده، هېڅ پروا نشته. منګې د کې د په میز هر سړی به ته وبس کي، کوزه د په میز کې د هر سړی به ته وبس کي، او که چا پټه کړه پروا نشته بله به والو. هغې ته دا شی جوړ کړی دی. نو شریعت او د یورپ په منځ کې دا فرق دی. او ای ټیشو پیپر د استعمال کار څوک استعمالوي، موږ وایو نه ټیشو پیپر نه دی، هیره ده چې د کم کور ده عمق به استعمالوي، بل څوک یې نشي استعمالولی. او ای بارې کې د پروا نشته چې چا سره لاړه اس پروا نشته. موږ وایو نه چا سره لاړه خبره پکې نشته. دې له شریعت ډېر عزت ورکړی دی. دې مثال دا هغه کیلې چې په پوستکي کې پټی او که پوستکي ته لر که بیا ماشي مچان به بنګېږي څښا به شي. حیا دونه ښه شی دی که نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه لور ده حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها، څومره حیاناکه ده. یو ځل رسول الله مبارک سره ناسته و، دی کې میاشت راختلې وه. چې میاشت راوخته نو خلک د دې لومبۍ او دویمې او درېیمې میاشته په غور باندې ګوري. نو ورته وایي فاطمې هغه د میاشت د بچې، نو دی ورته ونه کتل. نو بیا ورته وایي فاطمې هغه د میاشت ختلې ده، نو دی بیا ونه کتل. وی لورې تا ته ویم که نه میاشت ختلې ده. وایي د الله رسوله زه خو د دویمې درېیمې شپې میاشت ته نه ګورم. ولې بچې؟ وی دې وخت کې خلک ورته ګوري، نو زما او د خلکو نظر په دا میاشت را یو ځای کېږي. او چې حضور پاک ورته فرمایي چې وګوره، نو شریعت کې منع خو نه ده. یو اوس بومې د سړي م ورته ګوري او ښځې م ورته ګوري، یو دیوال د سړي م ورته ګوري، ښځه م ورته ګوري، هېڅ ګناه پکې نشته. لیکن دا د هغې حیا وه. زموږ علماو یو مسله رایستې ده، زموږ شامي او نورو کتابونو کې شته چې یو انسان یو جینۍ اوبوس کي په یو جام باندې، او لک هغه اوبه راوالي یو پردی لکه، او هغه د جینۍ د شونډو په ځای باندې شونډې ږدي او بس کي د خواهش او شهوت په نظر، دا بیا ګناه ده. ته تلذذ حاصله، ته لذت حاصله د پردی جینۍ د هغې جام او د اوبو نه چې هغې پې اوبس، دا بیا ناروا دي، دا بیا ګناه ده.
نو دا خو چې حضور پاک ورته وي وګوره هغه د میاشتنو ګناه د کم ځای نه شوه، خو د هغې حیا حضور پاک رد نه کړه. دی ورته ونه وي چې بچې نه ګوري دې سړي اتم ورته ګوره. نو ګوره دا د هغې حیا شو. او چې کله وفات کېده ماشاءالله نو وصیت یې وکړ. پخوا به زمونږ اوس هم شته زمونږ د زنانو په دې کټ باندې د مړي په دې کټ باندې د جنازې په کټ ډولۍ پرتی، د لرګو یو شی پروتي بره پې د پاسه صادر پروتي، داسې ده که نه ده؟ نو دا د هغې رواج و. هغې ته چا ویلو چې په حبشه کې ښځې چې مړې شي او جنازې وړي نو داسې لرګي پې کېږدي او د پاسه پې صادر کېږدي. نو وصیت یې وکړ، وی زما جنازه چې وړی نو زما په کټ باندې به لرګي کېدی، بره به پې صادر خور کې چې زما کفن هم څوک ونه ویني، او جنازه به مې د شپې کوې، د ورځې به د ما جنازه هم نه کوې، د شپې به کوې. دومره حیا وه په حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها کې. او دا یوازې په هغې کې نه، په ټولو امهات المؤمنین کې بی اسما د حضور پاک خینې ده، د عایشې بی خور ده، خینې ده. او په زبیر واده ده، او زبیر د رسول الله مبارک د ترور زوی د حضرت صفیه. او په بخاری شریف کې حدیث دی نبی علیہ السلام سره د صحابه په لاره را روانو. نو دا بی اسما دا تلې وه هغه زمانه کې دا پرده پوره نه وه، دا د مخ پرده نه وه، د لاسونو پرده نه وه. نو ښځو به هم په پټو کې کار کوو، سړو به هم په پټو کې کار کوو. اوس هم په بعض علاقو کې ښځې په پرده کې ځي، خو خیر هغه زمانه داسې وه چې د دې لاسونو پرده او د مخ پرده، د سټ پرده، د لاندې خپو پرده دا نه وه، نوره وه او دا نه وه. نو ښځې به هم پټو ته تلې او کار به یې کوو. نو بی اسما وی زه پټي ته تللی وم، نو د کجور هډوکي مې راغونډ کړي او په شکرۍ کې مې اچولي وو چې دا کجورې مارغان خوري. دا به یو سم کور ته نو اس ته خلک اوښانو ته به یې د کجورو هډوکي اچول، اسونو ته به یې هم اچول، یا دا زړې کجورې به وې دا به یې اچولې، دا به یې په شوق خوړلې. نو ام شکرۍ کې اچو، شکرۍ مې په سر وه. وی دې کې حضور پاک مبارک سره د صحابه وو. وی چې دې څنګه ولیدم نو زه خو یې پېژندم ځکه د رسول الله مبارک نږدې رشته داره وه. نو زر راته اوښ سملاو، اوښ ته هغه کخ نارې کړه چې هغه سملاسته، او ما ته اشاره وکړه چې راځه شاته په د زنانو د ناستې به شاته بل محفوظ ځای و، شاته کېنه ورباندې. یاره وایي چې ما داسې وکتل صحابه وه سره ډېر زیاته حضور پاک سره. نو حضرت زبیر ته وی خپل خاوند ته وی زبیر ستا غیرت را مخکې شو، نو یې ورنرلمه، یعنې علمه کېده چې شاته سوره شم ځکه پڼ مې په سر و او رسول الله مبارکو او شا وسر مرګریم دي، خو ستا غیرت را مخکې شو زبیره چې تاله به غصه در شي چې دومره سړو په منځ کې د حضور پاک سره شاته ناسته وي. نو ما حیا وکړه ورنرلم. نو رسول الله مبارک را باندې پیښ شو، نو اوښې پاس او سره د خپلو ملګرو روان شو. زبیر ورته وایي ډېره ګرانه ده، ګنې ماته دا ډېره سخته ده چې ته پټي ته ځې او د کجورو هډوکې راغونډې او په سر یې راوړې، که حضور پاک سره شاته ناسته وي ښه به دې کړي. دا حیا ده صاحب. زنانه به په منځ کې وي شاته به ولاړې وي، او رسول الله مبارک به سړو ته حکم وکړ چې اله به تاسو کورونو ته ځئ، صبر به کوئ چې زنانه خپلو کورونو ته دې رسېدلې. زنانه به باقاعده راتلې او په شاته صفونو کې مناسته وي او خپل منځ کې به شرکت کوه. دا حیا ډېر قیمتي شی دی، خو زموږ نه له حیا لاړه، او بې حیایي چې ده توبه وباسه، تبعی ده. الله پہ غصہ کیږي او الله پہ خفه کیږي. د لوط علیہ السلام قوم الله پہ سه هلاک په بې حیایي. نظام الملک توسی بادشاهو نیوزل ورته خپلو دغه اوې دا وزیرانو هغه مدرسې جوړې کړې وې، ډېرې لکه اوس سکولونه جوړېږي، هغه زمانه کې مدرسې وې دیني، او تنخواګانې به یې ورکولې ټولو استادانو عالمانو له. چا ورته وی دا مدرسې خو تا جوړې کړې دي، خو په مدرسو کې څومره چې طالبان سبق زده کوي ګورې د خدای دپاره نه کوي. څه دپاره کوي؟ دې له کوي چې زه به عالم جوړ شم، قاضي به جوړ شم، پروفیسر به جوړ شم، دا به شم، په تنخوا به علم. وی ښه وی که دې له کوي بیا دا دونه بجټ کې زما په لکونو روپۍ چې خرج کېږي دا ولې خرج کوم؟ زه خو صرف د الله دپاره کوم. وی بس خلق ټول د دنیا له لګیا دي، خپل لباس یې بدل کړي چې څوک به نه پېژني، او ښار کې چې لویه مدرسه وه هغې له ورغی.
چې زه خو دا خرچه کوم او بجټ کې پیسې اکدم دې دپاره کوم چې دا خلک د الله د رضا دپاره علم حاصل کړي او الله موږ نه خوشحاله شي. او چې دنیا لی کوي نو بیا د تجارت ولې نه کوي؟ چې راغی مدرسې ته ننوت، یو هلک و کتابونه یې تلخ کړي، بچې څه کوې؟ وایي زه علم حاصلوم. وایي سره پلار مې قاضي دی که نه چې زه علم حاصل کړم چې ما نه قاضي جوړ شي، تنخوا به هلک. وایي دا خو ګوره دنیا له لګیا دی. بل نه یې تپوس وکړه څه کوې بچې؟ پلار مې استاد دی چې زه علم حاصل کړم زه م استاد شم، تنخوا هلک. بل نه پلار مې پلان کې دی کې مفتی دی سرکاري غټه تنخوا لي، نو چې ما نه مغه جوړ شي که خو چې چا نه به تپوس کو د دنیا دپاره. هغوی خو نه پېژن چې دا بادشاه دی. زړه کې سوچ وکړه چې زه خو د خدای دپاره لګیم، مدرسې مې جوړې کړې، زه خو چې تنخواګانې ورکوم د الله دپاره او دوی خو دنیا له لګیا دي. نو چې دین زده کوي او د دنیا دپاره یې زده کوي نو زمینداري دې کوي، دنیا له تجارت دې کوي، بل څه دې کوي. فوج پولیس کې دې نوکران شي، بس مدرسې بندوم د نن نه پس استلار شم اډر به وکړم آرډیننس به جاري کړم چې ټولې مدرسې بندې ځې چې دنیا ګټې په دنیا وګټې. چې په لار راته دی دروازه کې یو هلک ناست و، کتاب یې کته. بچې څه کوې؟ هغه هلک ورته وایي بابا جي ما معاف کا، ما سبق ته پرېږده. بچې دی او تپوس ته نه کوم ورشه محتمم صاحب نه تپوس وکړه، ما خدای ته کوم سبق ته پرېږده. بچې میلمه مه کنه، یو دوه ټکي تا نه تپوس کوم، محتمم نه تا سره مې کار دی. الله بابا جي در ووایه شابه سبق نه مې وباس. نو هغه ورته وایي چې بچې سبق څه له وی؟ وایي بابا جي څه له ویم؟ دا د الله دین دی زده کوم که د پیغمبر مبارک حدیث دی زده کوم. نه څه له زده کوې؟ دې دپاره چې الله راضي شي. د الله دین دی چې دې زده کړم امت ته ورسو. ګوره د علم مقصد دا د خدای او د رسول کتاب زده کړم، د پیغمبر مشن دا و چې دې زده کړم او بل ته ورسو، خلک دینداره شي. ای بچې ما پیژنې، زه د دې وخت بعد شیم نظام الملک نوم مې دی، توسی دی لقبو. او ما ته چا وی چې مدرسو کې خلک د خدای دپاره نه لګیا، دنیا له لګیا. نو ما وی اورېږه معلومات اخلم. نو ټول بچي مې ولیدل هر یو د دنیا دپاره لګیا دی، علم حاصلې خو دنیا ده پیسو له. نو ما نیت کړی چې دا ټولې مدرسې نن بندوم، خو یو ته مې ولیده چې ستا مقصد د الله رضا ده، نو ستا بچې صرف ستا د وجې دا مدرسه نه بندوم. فیصله مې بدله کړه، کېدی شي بله مدرسه کې یو کسي او د الله رضا لي، بله کې یو کسي د الله رضا لي، یو هم ډېر دی، یو چې ته یو هم د دې مدرسې نه مولا جوړ شي او د الله د رضا دپاره شي، او نورو مدرسو نه یو طالب هم د الله د رضا دپاره شي، بس دا هم ډېره ده. د هغې هلک نه خدای څوک جوړ کړل؟ امام احمد غزالی رحمت الله علیه. زه وایم ډوډۍ مونږ له خدای څونه راکړی، نوره به څونه کوو. اوس مې دا خبره کوله، هلته ملګري ناستو، بیا مونږ خدای ډېر خوشحاله کړو. مونږ له الله ډوډۍ راکړه، مونږ له خدای کورونه راکړل، مونږ له خدای بچي راکړل، مونږ له خدای عزت راکړه، مونږ له الله لوی صحت راکړه. نور به څونه ژوند دی زمونږ په دنیا کې. اوس الله راضي کې په بچو علم وکړې دې دپاره ډوډۍ نه 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 ډوډۍ به خدای ورکوي، ښه به ورکوي چې الله راضي شي. بس قرآن پې زده کړې، حافظان ته جوړ کړې چې د الله او د پیغمبر راوړل شوي دین په دې امت کې خور شي. او د مدرسو د عالمانو بد مه وایه، کمی کوتاهی به هر چا کې وي، مه وایه بد. الله مه خفه کوئ، الله راضي وساتئ. او چې کوم عمل کوئ، که صدقه کوئ، که نیکي کوئ، که ذکر کوئ، که مونځ کوئ، که روژه کوئ، خلکو ته مه ښکاره کوئ، حج کوئ، عمره کوئ، مقصد صرف او صرف د الله رضا. او چې نیت څونه اعلی وي نو هغه اجر هم زیات دی. وانما لامرئ ما نوی. جومات ته ځې دا نیت وکړه چې جومات ته ځم که خیري پخي لاس به ځم، چې واپس راځم پخي به راځم، چې جومات ته ځم سر به ښکته وړم چې په ښځو مې نظر ونه لګي، او چې جومات ته ننوځم خیخ په بدن نه کوم، او چې راوځم نو ګسه به وباسم، او هغه دعا د تلو ور دننه کېدو به مې او د راوتو به مې، او چې مانځله ورشم 4 رکعته نفل به م کو، او جومات کې به اعتکاف نیت هم کو نفلي، او 4 رکعته نفل به وکړم، بیا چې خلک ناسي سلام به م پې واچو، او
او چې مونږ وکما نو بیا به د هغې نه په سنت وکم نفل به مو کم او بیا به روزم چې روان شوې جمع ولاړه او ایسته مو نه کړل صرف جمع دې وکړه لیکن د دې ټولو نیتونو ثواب او اجر به دله خدای پاک درکړي او چې د کوره ووتې یو عارض پېښ شو ده جومات ته هم نه رسېدې څه مسله پېښه شوه واپس کور ته رالې خطر داسې شرعي مسله یادو ګوټ شوې شل شوې په لاره پرېوتې مثلا ولا نړۍ د دې څومره نیتونه دې کړي وو د دې ټولو اجر او ثواب به خدای پاک درکړي ښه نیت کوئ ښکلی نیت کوئ نو اجر او ثواب به رب العالمین ډېر درکوي که خیر انشاءالله زما په دې خبره خو پوه شوې که نه تاسو ته وایم چې څوک زما دا بیان اوري ټولو ته وایم او ځان ته هم وایم چې الله مونږ له د الله د رضا د عمل دپاره الله د رضا نیت راکړي او د ریاکارو نه م الله په امن او امان وساتي دعا وکړئ الله ته زمونږ نه راضي شي